بسم الله الرحمن الرحیم. د الهام ادبي بهیر په تالار کې راټول سو استادانو، شاعرانو، ملګرو، تاسو ټول ته سلامونه او مینه وایم. په همدې هیله یم چې په خیر به راغلي یاست. غونډه را پیلوو. د مشاعرې د غونډې مشر مو استاد د واصل حسنیار صاحب دی او د مشاعرې نور ګډونوال تاسو قدرمن یاست. مشاعره د قرآن کریم په څو مبارکو آیاتونو سره را پیلوو. د تلاوت لپاره ماشوم انعام الله جان ته بلنه ورکوم چې راسي زموږ نه نننۍ مشاعره د قرآن کریم په څو مبارکو آیاتونو سره را پیل کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. جزاک الله. ډیره زیاته مننه. کور دی ودان انعام الله جانه چې د قرآن کریم څو مبارک آیاتونه دي تلاوت کړه او غونډه دي ډیره په زړه پورې کړه. ښه مشاعره را پیلوو. د مشاعرې پیل د فضل باري فضلي صاحب په غزل باندې کوو چې ترنم به یې که دیکلما به یې تاسو چکچکې ورته وکئ. السلام علیکم. د ټولو حاضرینو په اجازه سره یو ترنم دی. نو سنیا صاحب محترم. ډېر یې دي له روزګاره ایستلي، مینتوب دي هر څوک ژړولي. ډېر یې دي له روزګاره ایستلي، مینتوب دي هر څوک ژړولي. که باچا هم وي د یو وطن، زړه بیا ژاړي که څوک سي مینه. که باچا هم وي د یو وطن، زړه بیا ژاړي که څوک سي مینه. پر عاشقو خوارې دي راغلي، مینتوب دي هر څوک ژړولي. ډېر یې دي له روزګاره ایستلي، مینتوب دي هر څوک ژړولي. له مینې توبهګار سوم، په دردو یې خبر سوم، په غمو یې خبر سوم، په غمو یې خبر سوم. سکون وړي له هر چا څه په دې کړو یې خبر سوم، په غمو یې خبر سوم، په غمو یې خبر سوم. مخامخ به په اور ورګډېږي، زه تر یار پورې هېڅ نه صبرېږي. مخامخ به په اور ورګډېږي، زه تر یار پورې هېڅ نه صبرېږي. تهمتونه یې ډېر دي ګاللي، مینتوب دي هر څوک ژړولي. ډېر یې دي له روزګاره ایستلي، مینتوب دي هر څوک ژړولي.
ژوند په غمو کې سو تیر په فریادو کې سو تیر ژوند په غمو کې سو تیر په فریادو کې سو تیر دید کړې د یاره نصیب یا رب دید کړې د یاره نصیب یا رب زما په زل باري دغه ارمان چې تا ووینم د زړه درمان زما په زل باري دغه ارمان چې تا ووینم د زړه درمان ستا نازونه ما پر ځان منلي مینتوب دي هر څوک ژړولي ډېر یې دي له روزګاره ایستلي مینتوب دي هر څوک ژړولي لږ ورنږدې چې سومه زه څه ګناه کار خو نه سومه لږ ورنږدې چې سومه زه څه ګناه کار خو نه سومه ما پر قرار کړي د خپل زړه څه ګناه کار خو نه سومه تمہیں دیکھے میری آنکھیں اس میں کیا میری خطا ہو ډېره مننه ډېره زیاته مننه ښاغلی فضلي صاحب کور د آباد د واقعا هم خوند یې په وکړی ډېر ښایسته ترکیب و کور د آباد او ستا د لا همیشنۍ همکارۍ په هیله دومره مې وژړل دا ستا د بېلتانه له درده دومره مې وژړل دا ستا د بېلتانه له درده سترګې چې پټې کړم خوږېږي مې باڼه له درده ته رانه مه پوښته چې ولې مې خوبونه نسته ته راته وایه چې څوک څنګه سي بیده له درده د جلال مارخیل په دې سترو بیتو حیات محمد صابر ساز د چکچک په بدرګه رابولو یم پر دغه ښکلي دومره مین سوی یم پر دغه ښکلي دومره مین سوی یو ګوړی مې د زړه نه وځي مړی دنګه ونه خړې سترګې سرکۍ شونډې دنګه ونه خړې سترګې سرکۍ شونډې تور پیکی یې پر تندي باندې وډلی او ته مې وینې ورځ په ورځ باندې کمیږم ته مې وینې ورځ په ورځ باندې کمیږم ما د یار په محبت کې ځان خوړلی زما هم سلامونه نیکې هیلې او ښې پیرزوینې ومنې په دې تمه چې ټول به جوړ روغ خوښ او خوشحاله یاست استاده په یو نظم مې لیکلی و هغه ټلیفون څخه غلا کړي یوه ته مې په مسنجر کې استولی پس له څو کالو بعده په لاس رالی نو هغه نظم درته وایم خدای دې وکړي چې ونه غمیږي وایي د دوو خلکو تر مابینځ مناظره وه د دوو خلکو تر مابینځ مناظره وه سربسته ورځ یې جنجال کیسه توده وه یوه ګټې د تعلیم بیانولې بل شروع د ټوپک د یې ستایلې د تعلیم طرفدار خپل نظر بیان کړي په تعلیم یې راته نقش دا جهان کړي ویل خدای پاک په تعلیم پیژندل کیږي په اسلام څوک له تعلیم څخه خبریږي تاسې ګوري پر دنیا چې څه کسان دي چې پوه سوي د قرآن په هر عنوان دي د تعلیم دي درچې ځایه رسولي چې د خدای په قدرتونو یې پوه کړي په نړۍ کې چې دا کوم انجینران دي چې د ځمکې پر سر څومره ډاکټران دي د موټر د تیارې چې چا جوړ کړي دا یې ټوله د تعلیم څخه زده کړي کوم بې علمه اوس سپوږمۍ ته دی ختلی کوم بې علمه جماعت موږ ته راکړي دا چې لمر څنګه راخیږي څنګه لویږي کوم بې علمه په همدې قدرت پوهیږي داسې څوک شته چې ما په دې اصرار کړي ما له دغه ژوندي حاله خبردار کړي دغه باد چې اوس پر ما او تا تېرېږي دغه ځي و کومې خواته او څه کېږي دا پر ما او تا چې اوري کوم باران دا اورېږي له ورېځې که اسمان په دنیا کې چې دا څه مخلوق اوسېږي دې ته څوک رزق ورکوي څنګه مړېږي دا سوالونه ټول په علم حاصلېږي د بې علمه سړي سر نه په خلاصېږي
ټوپکمار ته ډېرېدې د ده خبرې تر دا سترګو یې راتلې د اور بڅري ویل ګوره څه په ګډو وډو سر یې د ټوپک له نعمتونو ناخبر یې دا په ښار کې چې دا کومې بنګلیږي رنګینیږي په ګروپانو ښایستېږي لرم ښار کې شل پړیزه مارکېټونه موټران لرم پوره مې ارمانونه په دوبۍ کې مې خواهش نه پوره کېږي اروپا ته ځم ویزې مې ټاپه کېږي هلته هم لرم بینګو کې ډالرونه سمندر غاړې ته څیرمه هوټرونه تر حساب مې دلته تیر دي جایدادونه هر بچي ته مې رسیږي 10 باغونه خپله ما کړي 4 دنې ودونه په بچیانو مې پړه کړي درزنونه 10 کلن زوی مې لري زرې موټر چې یې زړه غواړي کوي هغه سفر په دې ښار کې چې دا څومره حاکمان دي زما و امر ته تسلیم تابعداران دي له وزیره رانیولې تر ماموره رخانانو رانیولې تر مزدوره راکوي ماته ججې ټوله بیریږي کنه دوی به له فاني دنیا ستنیږي د تعلیم خلکو ته څه ګټې رسیږي په نیم نس ګرځي ډوډۍ نه ورسیږي جي محروم د دې دنیا له نعمتونو پر تېرېږي ستړی ژوند ډک له دردونو راته وښیه خپل کور د معلمانو راته وښیه کوټۍ د ملایانو ملا معلم ته میاشت کې 2 ور پیدا کېږي دا غریب به هم په خپل ژوند هوسیږي دا د ده خبرې ډېرې غمېدلې ما ورغبرګه کړ چې غوږ ته یې ښاغلې دغه ته چې تکبر کوې غږېږې راته وایه د چا زوی یې څه نومېږې ویل زما پلار جهادي غټ شخصیت و زموږ بیخي پر ډېره خاوره امریت و موږ ګټلی دا وطن په شهیدانو اوس مو ډکې دي کوڅې په یتیمانو زه په پوه سوم چې دا زوړ ټوپک سالار دی فرعونیت ورپاته سوی د خپل پلار دی موږ لوستلی پاک قرآن په علمیت دی چې په زړه مو نقش سوی شریعت دی دلته قدر د استاد او د عالم دی دلته قدر د انسان او د معلم دی رالیږلی چې الله پاک پیغمبر دی راښولی مو ملا صاحب پر منبر دی و مؤمن ته خدای ورکړي جنتونه و جاهل ته خدای جوړ کړي دوزخونه چې په قدر د عالم څوک نه پوهیږي جاهلان دي پر دوی صرف ژوند دی تیریږي ډیره مننه له تا څخه هم ډیره زیاته مننه له په زړه پورې نظم څخه دې کور دې ودان سلامت وسې دا مې قیمت نه دی چې دوی په څو اخیستی یمه دا مې قیمت نه دی چې دوی په څو اخیستی یمه څو جوارګرو په جیلي پیسو اخیستی یمه ګورم چې ستا غرور ماتیږي که زما حوصله ته ضد نیولی او زه پښتو اخیستی یمه د مشاعرې په دغه برخه کې د غونډې مشر استاد وسیل حسنیار ته په ډیر درنښت بلنه ورکوم چې راسي خپل ریل سره شریک کړي استاد حسنیار صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو برخوالو په اجازه واقعا ډیر خوشحاله یم چې د ډیر وخت وروسته بیا دریځ ته درېږم او د ملګرو سره شعر شریکوم رابسې مزه دا خبر راته کراره وکړي رابسې مزه دا خبر راته کراره وکړي یوه خبر مې زړه څونه هوښیاره وکړي زه ستا د سترګو په رمزو په اشارو پوهېږم زه ستا د سترګو په رمزو په اشارو پوهېږم دا طبیب نه دی چې پوښتنه له بیماره وکړي اوس هره شپه زما قاتل ته زه په خوب کې ورځم اوس هره شپه زما قاتل ته زه په خوب کې ورځم خیر زه که نه یم دی به خوب څنګه له ډاره وکړي اوس هره شپه زما قاتل ته زه په خوب کې ورځم خیر زه که نه یم دی به خوب څنګه له ډاره وکړي دلته خو هر څوک خپل نظر لري زما په اړه دلته خو هر څوک خپل نظر لري زما په اړه دا سادګي ده چې ګیله دې څوک له ښاره وکړي زما فاتحې ته چې څوک نه راځي له کاره وځي زما فاتحې ته چې څوک نه راځي له کاره وځي ما ته دې هر سړی دعا له خپله کاره وکړي ډېرې ژلۍ واورې یخونه پر دې ونو تیر سوه ډېرې ژلۍ واورې یخونه پر دې ونو تیر سوه د زړه چاودون سوال دې د ګل او له بهاره وکړي واصله یار په موته نه ورځي ولاسته د چا واصله یار په موته نه ورځي ولاسته د چا د سباون په لټه لمر هم شپه پر لاره وکړي واصله یار په موته نه ورځي ولاسته د چا د سباون په لټه لمر هم
شپه پر لاره وکړي. ډېره مننه، ډېره مننه. ډیره زیاته مننه استاد واصل حسینیار. ډېر عالی او په زړه پورې غزل و. پر کلام فکر او خیال دې برکت شه. محمود الله عبرت درته راستړي کوم ستاسو د درنو چکچکو په بدرګه. خوښ دې ساتلی په وادو د نن سبا یم زه، په وادو د نن سبا یم زه، ته دروغجن تمثیل کوې او په رښتیا یم زه. اوس راته ډېرې تورې کرښې بې معنا ښکارېږي، اوس راته ډېرې تورې کرښې بې معنا ښکارېږي چې خبر شوی د لفظونو په معنا یم زه. چې غوړېدلی ګلاب وینم وایم دا به ته یې، چې غوړېدلی ګلاب وینم وایم دا به ته یې، چې سوځېدلی ګلاب وینم وایم دا یم زه. سلامونه او نیکې هیلې ټولو ناستو او حاضرو ملګرو ته هیله ده ښه به یاست، ژوند به ښه به خیر وي. صابر صاحب نظم ویلی و، کوم د ده موضوع د تعلیم اړخ ښه وه، خو دغه د رحمان بابا خبره ده چې وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه، یا د بخت په اړه یو څه ویلي چې هغه بیت یې راته هېر شو. بخت پر څه دی؟ بختور د عقلمند د بختورو غلامان دي. زما پلار د افغانستان په افغانستان کې د شوروي تر ماتې وروسته د حزب اسلامي په چوکاټ کې اذربایجان ته هم تللی د جنګ دپاره. ما یو وخت پوښتنه ځینې وکړه چې تاسو دلته څومره تنخوا درکول؟ ده وویل $2,500 د میاشتې. ما چې کله بل ځای معلومات وکړ، یو امریکایي ملګری مې دی اوس په امریکا کې اوسېږي، پخوا د دې افغانستان کې ما ته معلومات راوکړ چې دوی ته یې څو ورکولې، د دوی پر سر تقریبا $12,500 راوتله. $1,000 دلته مشرانو ګرځولې. نو د بخت داسې شی دی چې تعلیم ته ضرورت نه لري، د بل پر سر یې $1,000 اخلل. او غزل ده زخم یې راکړلو او بیا بې پټۍ ودرېده، زخم یې راکړلو او بیا بې پټۍ ودرېده، په ننداره زما د اوښکو نړۍ ودرېده. خړه کوڅه پر ما جنت شوه پر رقیب جهنم، خړه کوڅه پر ما جنت شوه پر رقیب جهنم، چې د درګاه په منځ کې هغه نجلۍ ودرېده. نن که له ښکلو مچې هم وغواړم نه نه کړي چې، نن که له ښکلو مچې هم وغواړم نه نه کړي چې، لاس په دعا راپسې خپله مورکۍ ودرېده. ژونده په تا کې خو غربت دغسې کړی وم چې، ژونده په تا کې خو غربت دغسې کړی وم چې، 100 پوروړې مې د قبر پر ژۍ ودرېده. چې و عبرت ته هم د څه شاعر پر نوم ناره شوه، چې و عبرت ته هم د څه شاعر په نوم ناره شوه، زړګیه نور لکه چې دغه بیړۍ ودرېده. زخم یې راکړلو او بیا بې پټۍ ودرېده، په ننداره زما د اوښکو نړۍ ودرېده. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه ستا څخه هم عبرت صاحب. کور دې ودان لکه شیشه پر دیواله به یې راوزړوم، ستا د لاس نښه د ښکاره به یې راوزړوم. جمله به ولیکم باچا انسانیت وژغوره، د بند مکتب پر دروازه به یې راوزړوم. د پلار میراث وروستی یادګار څو ډبرینې تسبیح، لکه لونګ دانه دانه به یې راوزړوم. د مشاعرې په دغه برخه کې خوږ ترنم اورو. د ترنم دپاره اسدالله بري صاحب ته په ډېر درنښت بلنه ورکوم چې راسي خپل په خوږ ترنم ونازوي. اسدالله بري صاحب. نظر پر دې دنیا کوم تاوینم، زه چې مینه د ښکلا کوم تاوینم، د حیرت په سترګو ګورم عالمونه، ننداره له هرې خوا کوم تاوینم.
نیهام نه یې د زړګي په محلو کې که روا که ناروا کوم تا وینم په رڼا کې د تیارو په تمه تمه ستا یادونه چې تنها کوم تا وینم ماته زما د زړګي غل وښیه ماته زما د زړګي غل وښیه هغه کته نه یې نو بل وښیه هغه کته نه یې نو بل وښیه ماته زما د زړګي غل وښیه ناصح راسه په دې ټول گلشن کې 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 ماته د یار غوندې یو ګل وښیه ماته د یار غوندې یو ګل وښیه هغه کته نه یې نو بل وښیه هغه کته نه یې نو بل وښیه ماته زما د زړګي غل وښیه تا چې تاویز ځان ته د صبر وکړې 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 ماته هم لږ د صبر چل وښیه ماته هم لږ د صبر چل وښیه هغه کته نه یې نو بل وښیه هغه کته نه یې نو بل وښیه لمبو د هجر سوځولی یمه 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 لږ راته سیوري د اور بل وښیه لږ راته سیوري د اور بل وښیه هغه کته نه یې نو بل وښیه هغه کته نه یې نو بل وښیه ماته زما د زړګي غل وښیه ستا د نظر د کړلې چونو نظر 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 سایل ته دا رنګ منزل وښیه سایل ته دا رنګ منزل وښیه هغه کته نه یې نو بل وښیه هغه کته نه یې نو بل وښیه ماته زما د زړګي غل وښیه ماته زما د زړګي غل وښیه هغه کته نه یې نو بل وښیه هغه کته نه یې نو بل وښیه هغه کته نه یې نو بل وښیه ډیره زیاته مننه قدرمن بری صاحب کور د آباد پر आवाज فکر دی برکت سه زموږ غرور دی وطن د زړه شعور دی وطن زموږ غرور دی وطن د زړه شعور دی وطن زموږ د روح سکون دی د سترګو نور دی وطن ورڅخه تیښته مه کړئ موږ ته مجبور دی وطن عاطفه دوی ته ناصر موږ ته سرور دی وطن
عبدالمنان عاطف درته راستړی کوم چې راسئ او خپل ریلیز سره شریک. د بلا او مصیبت سره خاندو، د بلا او مصیبت سره خاندو، موږ دشمن ته د الفت سره خاندو. زموږ چاودې شونډې ونیسي لالیه، زموږ چاودې شونډې ونیسي لالیه، چې پر ټوکو د دغته سره خاندو. زړه تنګونکي د سنت پر ځای کوو، زړه تنګونکي د سنت پر ځای کوو، محمد د امت سره خاندو. د لحد اړیکه تشه ژړا نه ده، زه او یار به له جنت سره خاندو. د لحد اړیکه تشه ژړا نه ده، زه او یار به له جنت سره خاندو. د ژړا په احساساتو کې جانان ته موږ اکثر د مجبوریت سره خاندو. چې تڼاکو لاس او پښو ته نظر وکړو، نو عاطفه د غربت سره خاندو. خدایه لږ پر ما بیچارګي کوه نظر، خدایه لږ پر ما بیچارګي کوه نظر، کاروبار لاسې له کړی صنم هم مرور. د ګیډې د دلبر او د وطن غم را په شا دی، دا پیټې دا بارونه به زما مات کړي بشر. هاته چې د طیب کوڅو کې ژوبلې پښې رهي وې، هاته چې د طیب کوڅو کې ژوبلې پښې رهي وې، لالیه کاش قدم دی ایښودلی زما پر سر. خانان دې نوي نوي جامې پیرې هره ورځ، غریب به یوه بله پینه ورکړي پر اختر. خانان دې نوي نوي جامې پیرې هره ورځ، غریب به یوه بله پینه ورکړي په اختر. مکان دې راته ښایه چې تتیو باندې درسم، په غاښو به یې مات کړم که مې مخ ته راسي غر. که زما مینه په حقه وه عاطف خپله راځي، که زما مینه په حقه وه عاطف خپله راځي، نه کوډې په کومه نه جادو او نه منتر. باداره لږ پر ما بیچارګي کوه نظر، کاروبار لاسې له کړی صنم هم مرور. ډیره زیاته مننه کور دې ودان. عاطف صاحب له په زړه پورو غزلونو څخه دی. عبرت صاحب پرویز بهسودوال وایي تا چې تر کړی یم په سترګو مې ځان بد لګیږي، تا چې تر کړی یم په سترګو مې ځان بد لګیږي، په ما داغداره بې ارزښته شیان بد لګیږي. ته زد پوره که زه به خپل مراسم وځنډوم، واده کې خامخا د مړي اعلان بد لګیږي. د مشاعرې په دغه برخه کې ځوان شاعر ادریس سمین ته بلنه ورکوم چې راسي خپل لرلې سره شریک کړي. مرګ که کار زموږ د ژوند تمام کړي، نور به څه وکړي. مرګ که کار زموږ د ژوند تمام کړي، نور به څه وکړي. هسې به په مړو ځان بدنام کړي، نور به څه وکړي. څومره چې یاران خاورې زما په نامه اړوي، دومره به د خلکو راته پام کړي، نور به څه وکړي. او بل بیتونه دي بشر غمخورو ته عزت ورکوم، د اسمان ستورو ته عزت ورکوم، خود به زما کور په جنت کې وي چې د بل سرتورو ته عزت ورکوم. نو ډیره مننه، ژوندي اوسئ. ډیره زیاته مننه ښاغلی سمین صاحب، کور دې آباد. موږ په دې ویاړو چې په یارانو کې یوه دانه شینوګی هم لرو. مخکې مو یو دنګ لکه چنار داسې څوک درلودي، اوس دغه تشه تر ډېره حده پورې په تا ډکه سوې ده. د زوړ چنار پیغور ته ودرېدم، د خپلې غاړې اور ته ودرېدم، چاته مې ماته آینه ونیول، له چا اخیستې پورته ودرېدم. جانان حق پرست درته رابولم چې راسه او څو لحظې مو د ترنم په ټال وزنګوي. یا کفن د جنازې مې په نصیب که، یا مې بیرته د اشنای سره قریب که، یا مې مړ که چې د ګور چنجان مې وخوري، یا دا غم زما مخلص سره ترکیب که. عشقه څه نخرې دې وکړې، ملامت یې کړم سبحان ته، دلته منه موسیقي ده زرکسېږم اذان ته، دلته منه موسیقي ده زرکسېږم اذان ته. یاره بس که پټ پټانې تا ګټلې ما بایللې،
یاره باز که پټ پټانی تا ګټلې ما بایللې ځان ښکاره که د خدای روی دی ما کړې چغې قبرستان ته ځان ښکاره که د خدای روی دی ما کړې چغې قبرستان ته دلته منه موسیقي ده زه رقصېږم اذان ته غواړم څو ستوري راته کړم مورې ستا کومک پکار دی غواړم څو ستوري راته کړم مورې ستا کومک پکار دی ته مې لاس پر سر کښېږده لاس مې رسي و اسمان ته ما ویل جانانه مهربانه زړه مې بایلي پورته تا ویل چې زما رنځوران ډېر دي زه کومه ژړه تا ویل چې زما شوکان ډېر دي زه کومه ژړه ما ویل جانانه مهربانه زړه مې بایلي پورته بت پرست نه یم بتان چې ښکلومه سبب بل دی بت پرست نه یم بتان چې ښکلومه سبب بل دی که دا نوی راتلی کله محمد وجه جهان ته که دا نوی راتلی کله محمد وجه جهان ته دلته منه موسیقي ده زه رقصېږم اذان ته عشقه څه نخرې دې وکړې ملامت یې کړم سبحان ته جنازې ته مې څوک نه وه پلار مې داسې اعلان جوړ کړ جنازې ته مې څوک نه وه پلار مې داسې اعلان جوړ کړ همت بله کوزده وکړه خلکو راسئ وسترخان ته همت بله کوزده وکړه خلکو راسئ وسترخان ته دلته منه موسیقي ده زه رقصېږم اذان ته عشقه څه نخرې دې وکړې ملامت یې کړم سبحان ته دلته منه موسیقي ده زه رقصېږم اذان ته ډېره مننه د مشاعرې په دغه برخه کې احسان الله امین صاحب ته بلنه ورکوم چې راسي خپل رلې سره سره شریک کړي په الهام ادبي بهیر کې لومړی ځل د ګډون دی انتخاب نظم لرم که ته د خپل ښایست په نوم په کلي کې بدنام یې زه هم د محبت په نوم د ژبې او یزان یم که ته د خپل ښایست د نزاکت قصه د ګو یې زه هم د تورو زلفو سپینو لیچو غزل خوان یم که ته د دغه ښار د محفلونو رنګینې یې زه هم د زندګۍ د قافلې روح روان یم که ته د یو څو زړونو د یو څو ورځو باچا یې زه هم د حسرتونو د جاګیر خود سره خان یم که ته د ګل په شونډو د سپرلي بله ډیوه یې که ته د ګل په شونډو د سپرلي بله ډیوه یې زه هم د پسرلي د رنګینو نوی سحر یم که ته د خپل ښایست په بام ختلی مازدیګر یې زه هم د مینې نوی لمبه شوی مازدیګر یم که ته د خپل ښایست د زوره نوی لیونی یې زه هم د محبت د لوی لارې مسافر یم که ته د اداګانو د نازونو جادوګر یې زه هم د لیونتوب د کمالونو نه خبر یم که ته د خپل ښایست په مدرسه کې څه ویلي ما هم د محبت د کتابونو څه زده کړي که ته د خپل ښایست په پتنګانو لوبې کړي ما هم د زندګۍ د تکلیفونو څه زده کړي که ته په ډېرو خلکو خپلې سترګې ازمایلي ما هم د پرهارونو د دردونو څه زده کړي د نورې قصې نورې دي زما خبرې نورې زما نه که ته زړه غواړې زما زړه ته به ګورې ډیره زیاته مننه کور دی آباد لومړی ځل دی و وروستی ځل دی مسه هر کله راسئ ته دی احساس رابولو ستاسو دی چک چک په بدرګه یو ماښام خو مې
رایاد کړه کبرجنه. یو ماښام خو مې رایاد کړه کبرجنه، خیر دی دوستي پخوانی یم لا ژوندی یم. زما سلامونه ومنئ په دې هیله چې جوړ و روغ به یاست. راسره یو غزل ده: ته مه کوه د زړه په زور خندا، بلا دې واخلم. ته مه کوه د زړه په زور خندا، بلا دې واخلم. نور مه ساته په سترګو کې ژړا، بلا دې واخلم. دا چا ویل چې ستا په بېلتانه یې زړه سوځلی، دا چا ویل چې ستا په بېلتانه یې زړه سوځلی، نو کله لمونځ قبلیږي پر قضا، بلا دې واخلم. دا زور د بېلتانه و که شراب دې وڅښلي، دا زور د بېلتانه و که شراب دې وڅښلي، محفل کې د مینې وې په نڅا، بلا دې واخلم. بیا څه سوي د شعر الفاظ مو دومره دي تراشلي، بیا څه سوي د شعر الفاظ مو دومره دي تراشلي، ناست خلک دې و شعر ته کړي واوا، بلا دې واخلم. د سترګو ملغلرې دي ولمر ته سوې بربنډي، د سترګو ملغلرې دي ولمر ته سوې بربنډي، ولاړ په انتظار دي بې وفا، بلا دې واخلم. نه شپه تېرېږي نه ورسره ستا پیوند عادت سو، نه شپه تېرېږي نه ورسره ستا پیوند عادت سو، ما مه پوښته سپوږمۍ مې د ګوا، بلا دې واخلم. ته مه کوه د زړه په زور خندا، بلا دې واخلم. نور مه ساته په سترګو کې ژړا، بلا دې واخلم. ډېره مننه توجه. له تا څخه هم ډېر مننه. کور دې ودان سلامت اوسې. صابر صاحب، د هلک مینه د پیسو ده، جلۍ ته ژاوله ورکوه خوله درکوینه. په لیست کې نور ملګري نسته را سره، په مشاعرې کې را سره همکار ملګری وکیل احمد هنر ته بلنه ورکوم چې راسې خپل غزل را سره شریکه کړي. تاسو چکچکې ورته زما په تن کې راځي سا به راځي بیا به راځي، زما په تن کې راځي سا به راځي بیا به راځي، ستا په لیدو باندې اشنا به راځي بیا به راځي. پوره یوه پیړۍ مې کړی انتظار دی درته، پوره یوه پیړۍ مې کړی انتظار دی درته، زړه مې د هغه وایي چې نن راځي سبا به راځي بیا به راځي. قلم مې وشوید غزل مې ستا له مخه غلا کړه، قلم مې وشوید غزل مې ستا له مخه غلا کړه، ما ته به چل راځي د غلا به راځي بیا به راځي. او بیا به خوند ګورې زما د مالګې ما به نسي لیدای، بیا به خوند ګورې زما د مالګې ما به نسي لیدای. قبر ته دی به راځي دا به راځي بیا به راځي. نه په 2 ثانیو خندا باندې دې نه تېروځم، هنره ځان باندې ژړا به راځي بیا به راځي. د تاسو له توجه هم نړۍ مننه. کور ماباد د په لیست کې د ملګرو نوم نسته، بل که چیرې کوم ملګری څه ویل لري هغه به راوبولو، که چیرې نه وي بیا به زه خپل همکار حکمل صاحب ته بلنه ورکړم. مهرباني حکمل صاحب. د جانان چاودې چاودې شونډې چې ورته ګورم خپل شونډې وچیچمه. غزل د وسنیار صاحب چې اختیار د خپل وجود نه لري شل دی، چې اختیار د خپل وجود نه لري شل دی، د عشق داغ په یوه داسې زړه کې بل دی، یو نفس یې خفه کړی دی په حل کې انتظار نه دی، سم دم د عذاب ول دی. و پاشلی ما په ډیر تکلیف راټول کړي، و پاشلی ما په ډیر تکلیف راټول کړي، زما ژوند یو څه وخت کېږي مکمل دی. زما د یار په اړه نور که هر څه وایي، مګر زما د دې کوچنۍ دنیا تل دی. بی اختیار راڅه ستا نوم دی کلمسې ځان ته وایم، وا څه عالي غزل دی. د ګرانښت اندازه ته وکړه زه وایم، ټلیفون ته را روان زنګ د حکمل دی. له تاسو ټولو مننه چې په د الهام ادبي بهیر په غونډیزه مشاعره کې مو له موږ سره ګډون وکړئ. له راتګه مو بیا هم مننه.
په لیست کې نور ملګري نسته را سره د غونډې مشر استاد واصل حسنیار صاحب ته بلنه ورکوم چې راسي نننۍ مشاعره ارزیابي کړي. استاد واصل حسنیار صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم د ټولو برخوالو په اجازه حکمل صاحب لنډۍ وویلې، نو وای خبرې لنډې لنډې وایه، د لارې سر دی څوک به ځي څوک به راځي نه. نو خبرې به را لنډوو او داسې فکر کوم چې ډېر خوږ ژبی شاعر ښاغلی بهار صاحب هم رالی، نو واقعا د ده په ویاړ به ښه درنه چکچکه کوئ. ښاغلي بهار صاحب ته ښه راغلاست وایم چې په دغسې معیوبه حالت کې یو شاعر راځي، هغه چې پښې و لاسونه یې جوړي او هغه نه راځي، واقعا دا ډېره د افسوس خبره ده. زه خپلې خبرې کومه، غونډه ارزوم او بیا وروسته بهار صاحب هم نوبت تېروي. د لنډیو په اړه، لنډۍ ته په پښتو کې هغه په اصطلاح سره 4 نوم ورکول سوي دي. یو لنډۍ، ټپه، ټکی، مصره یا مصرۍ. لنډۍ په دې ورته وایي چې په ځینې خزنده دي چې مثلا لکه مار غوندې، دا چې یو څوک ووایي د دې رغېده بیا ګران. نو بعضې خلک وایي چې دا هغه لنډۍ ته ورته ده چې د انسان ذهن ته ننوځي بیا یې وتل ګرانه خبره ده. څوک وایي دې ته ټپه وایي. ټپه په دې معنا چې پخوانیو بیبیانو او ښځو به یو ماشوم بیدوي، دا ماشوم به یې پر شا داسې ټپوي، نو دا لنډۍ به یې ورته ویلې. بالاخره د ټپې په نامه سره ځینې بیا مصري یا مصره ورته وایي. مصره په دې معنا چې د چایو سره دا مصري خوړل کېږي، ډېر خواږه یې. وایي دا لنډۍ یا مصري یا مصره لکه مصري داسې خوږه ده. ځینې وایي یا دا د مصري تورې په شان ده. مصري تور هم چې یو څوک په ووایه بیا د دې رغېده ګران دي. خو څوک بیا ټکی ورته وایي. ټکی یو ډول ګیڼه ده، دا د ښځو پر تندي راځړېږي. نو دا د پښتو ادب د تندي ټکه ده، یعنی مثلا ټکی ده. نو لنډۍ واقعا ډېرې خوږې دي، ډېر خوند پکښې کې دی، یعنې سیند یې په کوزه کې ځای کړی وي. چې پر دې خبرې کوو خو ډېر وخت نیسي. راځو د مشاعره واقعا ډېره په زړه پورې او ډېره ښکلې وه. دا چې شاعران پر 3 ډوله دي. یو هغه شاعران دي چې عام شاعران دي چې ځان یې و ټولنې ته راکښته کړي یې، یعنې د ولس په ژبه، د کوڅې په ژبه، د بازار په ژبه شعرونه وایي. دا وینې عام شاعر یا ولسي شاعران دي. یو بیا خاص شاعران دي چې هغه بیا مثلا ځینې خاص خلک یې ګوري، او ځینې بیا په خاصو کې خاص شاعران دي چې هغه بیا هغه خلک ګوري چې په خاصو کې خاص خلک دي، لکه غني خان، لکه پروفیسر راز، لکه اشرف مفتون، لکه کاظم خان شیدا. دا زموږ په ټولنه کې هر څوک نه ګوري، دا په خاصو کې خاص خلک دا شاعران ګوري. یو بیا خاص شاعران دي لکه مثلا جهاني صاحب دی، کاروان صاحب دی، سایل صاحب دی. نو کوشش باید وشي چې شاعر ټولنې ته ځان ورکښته نه کړي، بلکې ټولنه له ځانه سره راپورته کړي. دا د شاعر مسؤلیت دی. ځینې ولسي شاعرانو ځان دومره ورکښته کړي چې بیخي هغه په اصطلاح سره یو عام خلک، بیخي ساده خلک هم مثلا اوس د مثال په ډول زموږ تاسو هنرمندانو ډېرې ساده خبرې په شعر کې کړي. بابا ولی صاحب خوشحال دی، لږ چې ورچیر سي پیر پایمال دی، سید یعقوب آغا ابدال دی، کنداریانو سلام سلام. وینې دا ډېره ساده شاعري ده. او بل دا جغرافیه نه ده، دا شعر دی. دلته یو ډول جغرافیه ته چې مثلا لږ ورچیر سي پیر پایمال دی، سید یعقوب، په دې کې کومه استعاره، کومه تشبیه، کوم نوښت، هېڅ داسې د شعر دغه نسته پکښې کې. د غونچې په څېر په 100 ژبو خاموش یم، لکه بوی
هسې په پټه خوله ګویا یم. شعر ودې ته وایي لا علاج لکه سیلاب صحرا ته درومم چې پر سر مې د هر کور دیوال نړیږي. زه د غم لکه دیوال کړم تورې خاورې، زه د غم لکه دیوال کړم تورې خاورې، تا تصویر غوندې تر عمره راته شا کړه. نو شعر باید د شعر په ډول عبیدل صاحب وایي شعر باید د شعر لپاره وویل شي، نه د یو موضوع دپاره، نه د هغه څه دپاره چې یو مستقیما د هغه څه سره اړیکې لري یا ارتباط ورسره لري. خو ځینې شاعران بیخي په دا شعر کې داسې کوي چې دا خپله تقوا او پښتونوالي و عقیده و اسلام دا په دا شعر کې بیانوي، ولو که دا د شعر برخه نه ده. شعر باید د شعر لپاره وویل شي، نه د تبلیغ دپاره. نو ډېر وبخښئ، خبرې اوږدېږي. بهار صاحب ته بیا مرکلی وایم، ښه راغلاست ورته وایم. نوبت ستاسو پر ځای و بهار صاحب ته زه ورکومه. نو بهار صاحب ښه راغلاست. نو بهار صاحب نوبت چیرې واورئ، واقعا خوند پر واخلي. ښکلی او زیبا یې نور د حق تعالی هو انس جن لره رهبر او رهنمای او رهنمای ښکلی او زیبا یې نور د حق تعالی هو انس جن لره رحمت او رهنمای او رهنمای ښکلی ستوري په اسمان کې نوراني وې په ظاهر د نبیانو آخري وې جار سم زما مشکل کشایه جار سم زما مشکل کشایه ښکلی او زیبایه نور د حق تعالی هو انس جن لره رهبر او رهنمایه او رهنمایه الصلاة والسلام در باندې وایم د درود په رنګینیو باندې ستایم د درود په رنګینیو باندې ستایم جار سم زما مشکل کشایه ښکلی او زیبایه نور د حق تعالی هو انس جن لره رحمت او رهنمایه او رهنمایه ستا د رویه درس جهان زرغون اطلس دی امتحان په مدرسه کې د الاس دی امتحان په مدرسه کې د الاس دی جار سم زما مشکل کشایه ښکلی او زیبایه نور د حق تعالی هو انس جن لره رحمت او رهنمایه او رهنمایه په مظلو دی لارې لټومه د بهار په لقب خوښ یم چې درځمه د بهار په لقب خوښ یم چې درځمه جار
جار سم زما مشکل کشایه ښکلی او زیبایه نور د حق تعالی هو انس جن لر رهبر او رهنمایه او رهنمایه او رهنمایه. شاعره د ریحان صاحب په 2 بیتونو سره پای ته رسو. صابر صاحب ریحان صاحب وایي دا تورې تیارې به مې پر زړه وي لکه تور ماښام، دا تورې تیارې به مې پر زړه وي لکه تور ماښام، ته که پورته نه کړې تور باڼه له تورو سترګو نه، زه لانجې د کور پر سر له ورونو سره نه کوم، مځکه مې خیرات څه د وراره له تورو سترګو نه.